پته نه لګي دا چرته د ژوند اخیری رمضان نه چرته پته نه لګي دې کې بدلون را نشي او دا د ژوند اخیری رمضاني دا یو موقع الله په لاس راکوي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار شئ دا یو موقع الله راکوي یو موقع اسې نه چې دا اخیری موقع چرته دا د ژوند اخیری رمضاني بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها په 10 رمضان المبارک باندې وفات شوی وه د رمضان المبارک لسمه ورځ وه چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه لاړه نه د معلومه دی ژوند کې هم چرته د اجل فیصله نه شي دې کال کې هم د اجل فیصله نه شوي ډېر کسان وي وی سبا کې خوشحالیږي او پته ورته نه مرګ ورته د پیزار د مزي نه زیات نږدې شوي او ډېر خلک خبر نه بازار کې ګرځي ځان له د اختر جوړه ګوري دکان ته تلی وي دا جوړه راکو دا په دکان کې ګرځي جوړه ګوري او پته ورته نشته چې دی دکاندار زما کپن راوړی دی هغه هم د سره پروت دی هغه کپن یې د دکاندار سره پروت دی او دې ته اختر له جوړالي او هغې دکاندار سره د کپن کپړه راغلی تیاره شوي دکان ته راغلی ده او د دکاندار سره پرته ده او ته ځې اختر لتې کپړې علي او دې دکاندار سره د کپن کپړه پرته ده کپن دې را رسېدلی دی بازار ته دا څه پته لګي دا چرته د ژوند اخیری رمضاني شیخ الهند رحمت الله علیه به ماسخوتن ودرېدو تراوو ته دا پکې نه وي چې دومره وایو مونږ خلک خو دې نه څو به وایو نن به څو وایې نن به څو سپارې وایې لږې کمې ووایې نن ښه او نن لږې کمې ووایې مونږ د دې چل نه ونوتو شیخ الهند رحمت الله علیه چې قاري مخکې شو وی تراویح شروع که بس قرآن وایه وی څو پارې به وایو وی د پیشمني پورې به ولاړ یو نو چې څو دې پوره کړې نه بس معمول به دی ښه ماسخوتن به ودرېږو د پیشمني پورې به تراویح کو بس ته چې څو پارې دې وویلې کور زنانه ورته وی حضرت چې یو څو ورځې مسلسل شوګیرې وکړلې نو حضرت وجود لږ رنګ یې زیړ شو زنانه پې پوه شوې چې د حضرت وجود خرابېږي وی حضرت مسلسل شوګیرې مه کوئ یو څو شپه د تراو کې پارې کمې ووایې حضرت ورته وایي زه په دې یریږم چې هسې نه چې دا زما د ژوند اخیری رمضاني چېرته پته نه لګي او دا ما نه خوب کې تیر شي او دا مې د ژوند اخیری رمضاني او دا رانه داسې دا شپې لاړې شي قاري صاحب ته به یې وایي ته وایه تراویح د پیشمني پورې قرآن وایه د پیشمني پورې قرآن مونږ خو څو به وایه نن دا ووایه نن دومره ووایه نن ستړي یو نن دا چلو کو نن می کار دی نن لګي کمی وایا زری ختم ک بیا می کارونه شروع کیږي یو ورځ ورته قاری سی وای